اوکې ګلابه اوس تاسو ما طرف ته متوجه شئ. اول خبره دا ده چې موډل وربز یا موډل وربز چې دي دا څه ته وایي. تاسو ته ما الریډي دا ایکسپلین کړی دي چې موډل وربز یا موډل وربز دا هغه هیلپینګ وربز دي، دا هغه سپیشل هیلپینګ وربز دي چې دا کیپیسټي، ایبیلیټي، اجازت د دې لپاره استعمالیږي. او د دې ما تاسو ته الریډي ایکسپلینیشن کړی دی، په بک کې هم موجود دي، تاسو مې پرې پوهه کړی هم یې. او ها چې کوم خلک مونږ په یوټیوب باندې ګوري یا په ټیک ټاک باندې ګوري نو د دې ویډیوز چې دي هغه اویلیبل دي، د دې لیکچرز چې دي هغه اویلیبل دي. په کین باندې هم ما ویډیو جوړ کړی ده، په مای باندې، په مایټ باندې، دا شانتي په کوډ باندې، ویل، ووډ، شیل، شوټ، په دې ټولو باندې ما ویډیوز چې دي هغه اپلوډ کړي دي، لیکچرز په ما اپلوډ کړي. تاسو اول هغه وګورئ، تاسو به بیا صحیح پوه شئ. دلته کې چې دی هغه زمونږ مین فوکس چې دی هغه په پیسیو وایس باندې دی چې د دې پیسیو وایس په مونږ څنګه جوړو. اول تاسو وپېژنئ چې موډل وربز چې دي هغه څه دي. نو ګورئ، کین، کوډ، می، مایټ، شیل، شوډ، ویل، ووډ، مسټ، دا چې دي نو دا دي موډل وربز. اوس کله چې مونږه د موډل وربز سنټنسز وایو په اکټیو وایس کې، نو په اکټیو وایس کې دا خبره ده چې د دې موډل ورب سره د ورب فرست فارم چې دی هغه ورسره استعمالیږي. لکه دې سنټنس ته وګورئ، هی کین پلی کرکټ. نو کین موډل ورب راغلی دی او په دې پسې څه راغلی دی؟ پلی د ورب فرست فارم چې دی هغه استعمال شوی دی. نو په اکټیو وایس کې د دې ای وی نه څه مراد دی؟ اکټیو وایس. په اکټیو وایس کې به موډل ورب پلس د ورب فرست فارم چې دی هغه به استعمالیږي. خو چې کله مونږه پیسیو وایس کې موډل ورب استعمالو یا مونږه د دې موډل ورب یو سنټنس دی هغه مونږه پیسیو وایس ته اړو، نو په هغې کې به تاسو لږ احتیاط کوئ. په هغې کې به د دې موډل ورب سره، یعنی دا موډل ورب چې دي د دې سره به تاسو څه ولګوئ؟ بی به ورسره ولګوئ، بی. ټیک شو؟ او د دې سره چې کله تاسو بی ولګوئ نو د هغې نه بعد به تاسو څه ولګوئ؟ بیا به پسې تاسو د ورب تھرډ فارم استعمالوئ. په پیسیو وایس کې به دا احتیاط کوئ چې دا موډل ورب دی نو د دې سره به تاسو بی ولګوئ او بیا به د دې نه بعد تاسو د ورب تھرډ فارم استعمالوئ. په یو دوه لفظونو کې په ځان پوهه کې چې په اکټیو وایس کې موډل ورب مونږه استعمالو نو د ورب ورسره فرست فارم استعمالو. خو چې کله مونږه پیسیو وایس ته خبر راولو نو په پیسیو وایس کې به موډل ورب لګي، بیا به پسې بی لګي او بیا پسې د ورب تھرډ فارم لګي. ټیک شو؟ دې سنټنس ته غوږ کېږئ چې صحیح پې پوه شئ. هی کین پلی کرکټ سنټنس ته وګورئ، کین پکې راغلی دی یعنی موډل ورب راغلی دی او په دې پسې د ورب فرست فارم چې دی هغه استعمال شوی دی، پلی. اوس چې کله د زه پیسیو وایس ته اړوم نو هغه درې رولز چې دي هغه اول په خپل ذهن کې راولئ. سبجیکټ به د اوبجیکټ ځای ته ځي او اوبجیکټ به د سبجیکټ ځای ته. د ورب به تھرډ فارم استعمالیږي او سبجیکټیو کیس به اوبجیکټیو کیس ته چینج شي او ورسره به بای ولګي. ټیک شو؟ په دې ځای کې چونکې هیلپینګ ورب نه دی راغلی، موډل ورب راغلی دی، نو د موډل ورب سره به بی ولګي. بس دغه خبره ده. ټیک شو؟ سنټنس دغه کې دی، هی کین پلی کرکټ. نو اول خو دا اوبجیکټ چې دی دا راولئ د دې سبجیکټ ځای له. ټیک شو؟ کرکټ دې ځای له راغی. دلته کې چونکې موډل ورب راغلی دی کین، نو مونږ دا وایو چې د کین سره به څه ولګي؟ بی به ورسره وي. دې موډل ورب سره به بی ولګي. نو کرکټ او دا د شو کین بی، او دلته کې دا د ورب فرست فارم دی نو په پیسیو وایس کې د ورب ولګي تھرډ فارم. دلته کې د سبجیکټ په ځای باندې دی هی، دی چې د اوبجیکټ ځای له راځي نو دا به شي هیم او ورسره به ولګي بای. نو کرکټ کین بی پلیډ بای هیم. هی کین پلی کرکټ اکټیو وایس دی، پیسیو وایس به شي کرکټ کین بی پلیډ بای هیم. دغه شانتي شي کوډ ډرایو د کار. نو تاسو دې سنټنس ته وګورئ، کوډ راغلی دی او ورسره د ورب فرست فارم ډرایو راغلی دی. اوس دې سنټنس ته غوږ کېږئ. اول به تاسو کې د کار دا د اوبجیکټ په ځای باندې دی نو په پیسیو وایس کې به دا راشي د سبجیکټ ځای له د کار. اوس دلته کې زموږ سره موډل ورب راغلی دی کوډ، نو په پیسیو وایس کې به دې نه څه جوړ شي؟ کوډ بی. د کوډ سره به څه ولګي؟ بی به ورسره ولګي. نو کرکټ سوري د کار کوډ بی، او دلته کې د ورب فرست فارم دی نو دلته کې به په پیسیو وایس کې د ورب تھرډ فارم ولګي ډرایون، او دلته کې دا د سبجیکټ په ځای باندې شي دی نو دا چې کله د اوبجیکټ ځای ته راشي دا به شي هر او ورسره به ولګي بای. نو د کار کوډ بی ډرایون بای هر. اکټیو وایس دی
she could drive the car could be driven by her. دغه شانتي د سنټنس دا واقع دی you may take the class مې راغلی دی په سنټنس کې ماډل ورب راغلی دی ټیک شو اول په رولز اپلای کې دا راغی سبجیکټ دا سوري د object په ځای باندې دی نو دی براشي د سبجیکټ ځای له د کلاس او دلته کې مې راغلی دی نو په پیسیو وایس چې کله زه د دې جوړوم نو دا به شي maybe نو د کلاس maybe او دلته کې د ور فرست فارم دی په پیسیو وایس کې به شي د تھرد فارم ټیکن او دلته کې د دی یو نو دا د object ځای چې راشي دا به دغه شانتي یو راشي او ور سره به ولګي by نو څه به شي the class may be taken by you active voice دی you may take the class passive voice دی the class may be taken by you دا شانتي دی سنټنس دا واقع دی they should speak English should راغلی دی د ورب ورډ سره فرست فارم راغلی دی نو چې پیسیو وایس ته چینج کوم دا object چې دی دا براشي د سبجیکټ ځای له انګلیش او دلته کې په اکټیو وایس کې دی should په پیسیو وایس کې به دا شي should be یعنی د should سره به be ولګي ټیک شو نو انګلیش should be او د ورب ولګي تھرد فارم نو د سپیک تھرد فارم څه شي دی spoken او دلته کې دا د سبجیکټ په ځای باندې دی د object ځای ته چې راځي دا به شي them او ور سره به ولګي by No, English should be spoken by them. Active دی they should speak English. English should be spoken by them. دا شانتی کو چری must راشي they must speak English. څه بشي English must be spoken by them. اوس په دې کې څه ګران شته لګا نو تاسو ته active voice او passive voice چې دی هغه بالکل کلیر شو تاسو په یو سیز باندې ما پوهه کړئ اوس چې په ایگزام کې د کوم ځای نه کوېسچن راځي نو آی ایم فلی کنوینسډ چې ستاسو نه به چېرته هم غلطي نه کیږي بیا هم تاسو دا ټول ایکسرسایزز چې دي دا پسې واړوئ ولیکئ یې کو بیا هم څه غلطي وه یا تاسو نه پوهېدئ په یو پوینټ باندې زه دلته کې یم زه بیا دوباره ایکسپلین کوم ټیک شو خو اوس ستاسو کار دی په دې باندې نور باقي پوهه ما خپله غاړه خلاصه کړه مونږ ته صرف او صرف یو ټاپک پاتې شو چې ډایرکټ اینڈ انډایرکټ نریشنز